السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ د ژوند په موضوع کې به یې. ملګرو، نن د پښتو فلم اکټر ارباز خان کمال وکړی یار. زموږ د پښتنو لپاره دومره قرباني ورکړه یار. زموږ خو د دوی نه دا امید هم نه و. بېګا که تاسو کتلي په سوشل میډیا باندې ډېرې ویډیوز د ډېرو سوشل ورکرو دا ویډیوز راتلي چې یاره سبا چې کوم دی دا په سنابري سلیما کې چې کوم دی د دو شو ده. موږ ویل چېرې زموږ پښتنو باندې څه تېرېږي، دا اداکاران چې کوم دي دا شوټینګ والا دا څه کوي. ځکه چې که تاسو ته څنګه پته وي چې یو څو ورځې مخکې په پېښور کې چې کومه دماکه وشوه، هغې څومره غټ غم او تکلیف او درد و. د هغې نه پس چې کوم د بېګانۍ کومه حادثه شوې ده، دا کوهاټ ټنل سره چې د پلین کوچ او ټرېلر ترمنځ کومه حادثه راغلې ده، په هغې کې هم 17 کسان شهیدان شو. د هغې نه مخکې چې کوم دی د مدرسې ماشومان چې کښتۍ پرې واوښته، د هغې د لاسه 35 ماشومان د هغې د لاسه وفات شو. بیا زموږ په دې اداکارانو باندې رحم نه راځي. د هغې د دومره څیزونو باوجود، د دومره خفګان باوجود، دوی بیا هم خپله شو په پېښور کې ترسره کوي. خو ملګرو لږ مخکې مې یوه ویډیوز کته چې ارباز خان وایي چې یاره د دې څومره مسلې چې زموږ په ملک کې راغلي، څومره واقعګانې راغلي، څومره شهیدان راغلي، د دې وجې موږ خپله شو چې کوم دی دا وروستو کړه. ملګرو د دوی دا ویډیوز وګورو، د هغې نه پس بیا خبرې اترې کوو. السلام علیکم مینوالو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې یو څو ورځې مخکې په پېښور کې په پولیس لاین کې چې کومه سانحه شوې ده او په هغې کې زموږ ډېر خواږه وروڼه د پولیس چې کوم اهلکارانو هغوی پکې شهیدان شوي دي. یقینا په دې واقعه باندې زه ډېر زیات خفه یم او ډېر رنجیده یم. دا دعا به کوم چې الله تعالی دې بس زموږ په دې پاکستان باندې او خاص کرکې په پېښور باندې دې رحم وکړي او په دې احترام کې مونږ خپلې شوګانې کوم چې به په 3، 4 او 5 فروری باندې صابرینا سینما کې کېدې، هغه مونږ یو هفته مخکې کې. ملګرو تاسو دا ویډیوز وکته چې یاره د دغه تکلیفونو دغه دردونو وجې دوی خپله شوګانې چې کوم دي دا وروستو کړي دي. هسې مونږ ځان سره سوچ کولو، مونږ چې آیا دا پښتانه نه دي؟ آیا زموږ په دې خاوره باندې دوی حق نه لري؟ دا د دوی خاوره نه ده؟ دا کم کسان چې پکې وفات شو په دې واقعګانو کې، یا یاره دا د دوی ورونه نه یا د دوی خویندې کونډې شوي نه دي، یا د دوی بچي نه دي یتیمان شوي؟ خو نن مې ومنله یار چې دوی هم په پښتنو باندې خفه کېږي. ملګرو موږ تاسو ته چې دوی داسې ښه کارګردګي کوي، موږ تاسو له پکار دي چې موږ دوی سپورټ کړو. دا نه چې موږ په غلط دغه باندې سپورټ کړو. دوی چې کوم غلط فلمونه کوي، دوی زموږ پښتنو له څه ښودلي؟ صرف یې دا ښودلي غلط کلچر، غلط ماشوم له ټوپک په لاس کې ورکړی، صرف یې دا ښودلي. خو نه چې دا کم وکړو، د دې سره موږ له تاسو له سپورټ کول پکار دي. ډېره مننه چې هر چېرته هم مې الله خوشحاله او بدله نو راکړئ. مال اجازت په لیله په امان.